بسم الله الرحمن الرحیم. زیاتره ملګري اکثر ما ته یره د آیلټس باندې ولګ پوهه که دې باره کې راته ووایه دا څه شی دی، د څه ټیسټ دی، څه یي. نو ما خپل هغې ټایم کې ورکړی کله چې ما اف اس سی وکړه او بیچلر کې مې اډمیشن واغستو، نو خوشحاله نه وم یونیورسټۍ کې، او ما ویل چې وځم. نو بس ما یې چې وځم نو د هغې لپاره ما کتل چې یاره زه بهر ابراډ اډمیشن کوم، نو به څه پروسس کوم، څه کوم. په هغې کې چې بیا ما ریکوایرمنټ کې کتل نو یاره زما به انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ ریکوایرډ و. مطلب چې ته موږ ته وښیه چې یاره تاله انګلیش درځي که نه، ته چې بهر ځې او سبق ووایې نو کوم لینګویج کې انګلیش کې به وي که نه، انګلیش تاله درځي که نه. او د هغې لپاره دغه ټیسټونه دي، آیلټس پکې، ټافل پکې، پی ټي ای پکې. نو په هغې کې د ټول نه زیات چې کوم دی آیلټس مطلب ګلوبلی ایسپټیبل دی ټوله دنیا کې، او زیاتره یونیورسټیان یې ایسپټ کوي. نو هغې نه ما بیا یاره په آیلټس لګیا شوم چې دا څه دی. نو آیلټس چې کوم دی یو انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ دی چې هغه ته بهر اډمیشن کول غواړي، په بیچلر کې، په ماسټر کې، پی ایچ ډي لځي، نو ستانه یو انګلیش پروفیشنسي سرټیفیکیټ غواړي، او هغه ډیفرنٹ شکل کې، خو زیات پکې مشهور چې کوم دی آیلټس دی. نو ته به بیا چې کوم دی آیلټس ټیسټ ورکړي او د هغې سکور به یونیورسټۍ ته ښیي. یونیورسټۍ ستانه ریکوایرډ کوي چې یاره ته بیچلر دپاره راځي، مطلب د 12 نه بعد راځي، نو تاله مینیمم دومره آیلټس سکور ریکوایرډ دی. ته ماسټر نه بیچلر نه بعد راځي، مطلب ماسټر له راځي ام فل لپاره، نو مینیمم تاله دونه سکور ریکوایرډ دی، او پی ایچ ډي لپاره دونه ریکوایرډ دی. سمپلی آیلټس چې کوم دی هغه ستا 4 ماډیول ګوري. مطلب په آیلټس ټیسټ چې کله ته ورکې، هغو ستا لیسننګ چیک کوي چې یاره ستا لیسننګ ابیلیټي څنګه ده، ته یو کس ښه اورېدی شي، دا په الفاظو خبرو پوهېږي که نه انګلیش، او ستا انګلیش سپیکینګ ابیلیټي څنګه ده، ته سپیکینګ ښه کولی شي که نه، ستا ریډینګ څنګه دی، یاره ته چې یو څیز ریډ کې ته په هغې پوهېږي که نه، او ستا رایټینګ څنګه دی، ته ښه رایټینګ سکلز دې شته که نه. نو د هغو څه خپل کرایټیریا دي، د هغې مطابق ستا چې کوم دی دا 4 ماډیول چیک کوي چې ستا فلوینسي څنګه ده، ستا خبرې مطلب یوې نه بره په ترتیب کې صحیح برابر دي نه دي، دا هر شي چې کوم خپل پیټرن دی د هغې مطابق هغو انالیسس کوي، بیا تاله سکور درکوي. د آیلټس چې کوم دی ټوټل سکور څنګه چې زمونږ لیټس سپوز په یو پیپر کې 100 نمبر یي، په هغې کې موږ لو دغه شان د آیلټس چې کوم دی د هغې 9 نمبر یي، په انګلیش کې ورته 9 بینډس وایي. نو په هغې 9 بینډس کې به چې کوم دی تا نه اکثر یونیورسټیانې 6 بینډ ریکوایرډ کوي، څه د نه 7 بینډ غواړي چې یاره ستا 7 بینډ دي، او بیا د نه داسې هم غواړي چې یاره ستا چې کوم دی او ټوټل چې کوم دی 6 بینډ پکار دي، او په یو ماډیول کې مطلب صرف په لیسننګ کې، صرف په رایټینګ کې 5.5 پکار دي چې مطلب د دې نه کم نه. نو ستا د هر ماډیول چې کوم دی 9 بینډ دي، او په هغې کې ته اخلي 5-6، نو بیا د دې ټوټل چې رایوځي کې نو اوورال بینډ راځي. نو تا ته وایي چې یاره ستا اوورال 6.5 بینډ دي، یا داسې لکه ما چې کله د بیچلر کې ورکو په هغې وخت کې نو زما 6 بینډ راغلي، او زما چې کوم دی کم بینډ چې کوم دی هغه په ریډینګ کې راغلي، زما 5.5 راغلي، او نور چې کوم دی زما 6-6-7 داسې. نو اوورال چې کوم دی زما بیا 6 بینډ چې کوم دی اوورال سکور راغلو. نو دغه شان ستاسو واجج کېږي. زیاتر چې ما کتي خلک پر یاد کوي چې یاره په آیلټس کې رایټینګ ماډیول چې کوم دی دا لږ ګران دی، په هغې کې ایسې لیکلي او ریپورټ رایټینګ دي، خو ما چې په خپلو ما ته ریډینګ ګران او په هغې کې زما سکور کم راغلی. نو انشاءالله یو بل ویډیو کې به په دې هم پوه کړم چې یاره د آیلټس دا 4 ماډیول څنګه او دا څنګه سالو کېږي. نو بالکل ګران ټیسټ نه دی. مونږ د کلي خلک یو کلو کې سبق ویلی، نو زمونږ دپاره لږ شان کمپلیکیټډ و، ځکه چې بیخي د انګلیش ایکسپوجر نو. نو انشاءالله چې یو کس په انګلیش کې ښه لږ ډېر پوهېږي، دا دپاره دونه ګران نه دی، لږ شان محنت غواړي، لږ شان ټریکي دی او کېږي ستا ریکوایرډ. خو ستا سره چې آیلټس وي، مطلب ستا سره اپرچونیټي سی وایي، بله یونیورسټیانو کې تا ته اډمیشن چانس سی وایي، د سکالرشپو کې اکثر ریکوایرډ دي. نو خپله تیاري ورته شروع کوي، جنرالي خپل بکس ریډینګ، دا نیوز پیپر وکیبلري ښه کوي، سپیکینګ ښه کوي، موویز او دا ګانې مانې چې تاسو په ایکسنټ پوه شئ، د نیټیو لینګویج چې کوم دی، د چا چې نیټیو لینګویج دی د هغې خلکو په ایکسنټ پوه شئ.
دونه کمپلیکیټډ ټیسټ نه دی. انشاءالله یو نیکسټ ویډیو یو ټایم راته لږ میلاو شو نو یو بل ویډیو هم د دې مطابق زه جوړ کړم، ځکه چې بلا سټوډنټ زمانه تپوس کوي ډېر زیات، او زه هر یو چې کوم دی مطلب پرسنلی په کول هغې نه ښه دا ده چې دا یوټیوب ته زه ورکړم نو بلها خلکو ته به دې شاید کیدای شي پیدا ورسي، او چې څوک غواړي بس ورته لینک شیر کوم بیا به یې ګورئ. فی الحال یې لپاره دا کافي و. الله په امان.